د جواک ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه. زه سلیمان کامل یم او نن چې تاسو سره کوم نظم شریکوم د دې عنوان دی د بېننګې پیغور. راځئ چې واورو. د بېننګې پیغور دا د رنګینې کراچۍ د یو بازار کیسه ده. نور د بنگلو د دیوالونو په شاته پریوته، د مازیګر د سیل منظرو پلوشې الوتې، د ښایستونو قطارونه مخکې وروستو قیدل، خزا وږمه وږمه کېده پکې مستی ګډېده، ښایست په ځان پسې نظر هم راښکه زړه هم راښکه. بازار ښه ګرم و، ژوندي لاشونه تلل او راتلل. بازار ښه ګرم و، ژوندي لاشونه تلل او راتلل. د دې بازار د چوک په ګس اړخ یو کور آباد دی. تاسو به وایئ چې دا کور د چا دی؟ وایم درته، دا کور د ډېرو ارمانونو د دمې مسکن دی. دا کور د خدای دی، د ننګونو غیرتونو د خدای. دا کور د هر چا د امید د اخیری اسریزه. د غنی خدای باچا دا کور په داسې ډول جوړو چې د جنت د ثوابونو یو بدل ښکارېده. ما ته د خپل بېنومه کلي وران کورونه یاد شو. وخت مازدیګر او صفونه جوړېدل مانځه ته. زه هم په دوت لمه چې خدای ته سر په ځمکه کېدم، خو چې په ور د جومات ورغلم نو زړه مې پرېوت. قدم مې ونښته او ساه مې هم په ښکته لاړه. سترګې مې زمب وهلې. ما وې ګنې تېر وتمه، تېروتې نه ومه، دوزخ ته ور پرېوتې ومه. د پښتون قام د بېننګې او د نفاق دوزخ ته چې مې د سر نه لمبه پورته شو جومات ته کوز شوم. چې مې د سر نه لمبه پورته شو جومات ته کوز شوم. زما په سترګو کې دا درې تصویره داسې ګډ شول چې به مې سترګې رپولې قوسېده به مې زړه. دا دوه تور سره یو ماشوم د دې جومات په خوله کې په دې اسره ناستو چې اوس به د ثواب د اوږي موږ له سره راکړي چې ماښام له پې ډوډۍ وخورو. دا د حیا او د ننګونو د وطن پښتنې. یوه نیم ځالې پخه ښځه بله نوې پیغله او یو ماشوم چې د مخ نه یې رڼا ختله. دا ښځه ناسته وه، جینۍ او دا ککې ولاړو. دغه د ناستې د ولاړې د انداز یې څه و لکه زما د خپلې مور د خپلې خور انداز وي. مانځه ته ودرېدم خو داسې لکه نه یم ولاړ. زه د پښتون د موجوده حالت ته فکر یوړم. د دې دکن او د پښتون دواړو اوږده رشته ده. داسې رشته چې یو تاریخ هم ترېنه نه دی منکر. د لوی کابل د تخت بادشاه چې به دلی ته راته نو په دې سیمو به د ویرې نه چا چوڼ نه ایسته. دغه دوران چې د پښتون د دبدبې داستان دی چې براته دلته نو داسې چې آقا براته د ده جامې سره یوه غلامي نه جوړېده. او بیا داسې وشوه چې دلې رانه مغول ونیوه. لومبي فرصت کې پښتون باندې ډوډۍ ګرانه کړه. دغه وخت هم به پښتانه زلمي دکن ته راتلل. دغه راتګ د بادشاهۍ نه و، د ګېډې غم و چې مزدوري وکړي، چې لاړ شي او واده پې وکړي. د دې تاریخ اوږدو کې نظم ډېر تریخ تاریخ دی، خو لا تروسه د مغول د دې جوړ شوي قانون، هغه قانون چې پیرنګي په نوي شکل پیش کړ.
دغه قانون د خپل تکمیل تر رسیدو دپاره اسلام آباد او واشنگټن را باندې لوبې وکړې. د پښتون کور یې لوټې لوټې که کنډر کنډر که، زلمی یې مړه، ځوانان یې جوبل، مشران یې خلاص شو. پیغلې یې در په دیکې ګرځي چې ثبوت یې دا دی. دا هغه پیغلې چې میوند کې به یې چغه کړله، نو پښتنو کې به یې نوې ولولې راوستې. ما د منځه نه سلام جار ویسته، هېڅ پوه نه شوم. ژبه مې یو د عربۍ په حرف ونه ګرځېده. بل لاش مې ځان ته په دې خپلو اوږو سور واخیسته او لکه مړې د جومات نه بهر ووتمه. یوه شیبه په ننداره د دوی ولاړو مزه زما تور سرو په پردۍ ژبه کې خیر غوښته، ما له سترګو کې پیغور د بې ننګۍ راکوه.